د متقاعدینو د حقونو ورکړې په اړه د اسلامي امارت د زعیم روسي فرمان او د متقاعدینو تود هرکلی. دلته په کندوز ولایت کې متقاعدین د القادر امیر المؤمنین حفظه الله یاد فرمان ستایي او وایي چې دوی د خپل عمر اوږده موده خلکو ته د خدمت په برخه کې تیره کړې او اړینه بلي چې اسلامي امارت یې د حقونو د ژر ورکړې په برخه کې لاسنیوی وکړي. سپاسگزاری میکنیم از امارت اسلامی افغانستان که چنین فرمان را صادر کردند و دستگیر یک تعداد از هموطنان ما شدند که تقاعد کردند. فرمان اخیر امارت اسلامی ما را امیدوار به این ساخته که انشالله ما میتونیم حقوق 30 ساله خود که ما کار و خدمت کردیم در دوایر مختلف نصیب شیم و از اقدام نیک امارت اسلامی در مورد پرداخت به حقوق متقاعدین بسیار خرسند هستیم. همدارنګه دغه متقاعدین وایي له دې وړاندې دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ وو چې د تازه صادر شوي فرمان په تطبیق سره به یادې ډیری ستونزې هوارې شي. با تطبیق فرمان مشکلات اقتصادی تمام فامیلایی که مربوط به متقاعدین هستند اینا مرفوع میشه، خصوصا در این فصل سرمایی که زمستان بیداد میکنه و این زمستان سردی هم آمده. ما امیدوار هستیم که هرچی عاجل در حیث پیشبرد امورات کار متقاعدین و ادارات زیره هدایت لازم سپرده شود که تا ما بتانیم به اسرع وقت حقوقات خود را تسلیم شویم. په کندوز ولایت کې متقاعدین داسې مهال خپل خوښي څرګندوي چې څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت زعیم په خپل یو تازه صادر کړي فرمان کې د متقاعدینو د ټولو حقونو د ورکړې په موخه د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو حکم کړی و.